مین شومه تا ته نن زه صحیح قصه کوم ښه خندا څنګه چې خندا ځان نه ده ښه په هغې باندې زړګا مین شومه جینۍ سمې رابطه کوله په میاشتې کې به مې ورته د پاکستان نه 1.5 روپۍ زیلوډ هم کو پوه شولې پیکیج له هغه ټیم کې ساده موبایل وي ما څه 35-10 موبایل و اشارې پکې څه لګېدلي سایډونو ته هغه ورسه خو دومره داړی کرزوی به مې هم جب کې نه شو پوه شوې غاړه کې به مې ځان ته تړلی و پوه شوې یاره ښه جینۍ سمې رابطه ډبل ټایپ کوئ زړګو رابطه وساتله مړې خو چې بله ورځ شوله ما ویل ما سه میلاو شه چې هر څه کې ما سه میلاو شه پوه شوې بس جینۍ راته ویل ټیک ده پلاني ځای ته راشه ویل ټکنده غرمه ده کور کې مې څوک هم نشته پلار مې ویل تلی دی مړي له پوه شولې ویل مور مې هم تلی ده ویل زه یوازې مورکوټی ورور مې دی ویل اسکول ته تلی بس یاره سایکل مې د پلار غلی شانتې راویستو چنې سوري ته غلی غلی مې را روان کړو هلته مې پلار نه مېرېدم ما چې وایي به چې په تیسرې غرمې کې څه پوه شوې او پې بس کېناستم کړنګه کړو ته خوشی شوم پوه شوې جینۍ پسې ښه ملګرو ټریپل دی ټریپل کې پلی وکړئ ټریپل کې صحیح ده ښه جینۍ پسې خوشی شوم هم په لاره کې یو دوکان رالی هغې نه مې یو دومره شانې ځلوبۍ هم را واخیستې مال خوله خو به خوږوي پوره دغه ساتلی پوه شوې 2 کسان ګلونه ولیدل مننه ټریپل کې پلی سایکل پورې مې ځلوبۍ غوټه کړلې او بس روان شوم کړنګه کړو ته پوه شوې تولې پورې پوه شوې ښه یاره ما دا سوچ کوم یوه وترۍ راله زموږ سایډ له کچا وترۍ و هغې کې باجري و دا نری کاڼی نه دا ما دا سوچ کو چې زور ورسم چړۍ را وترۍ را مې سایکل لوټل پرېښودو نه نو بیا ته ورسېدې او که نه صبر خوږه قصه خو لا نیمه پاتې ده لا خو هغه ته هم نه یم رسېدلی پوه شوې ما قصې خو ډېرې یاره په هغه ځای کې ګوژ هغه کرش کې سایکل وښود غر دراز لاندې ولګېدم موړې نه پوه شوې ځلوبۍ هلته پرتې وې زه هلته پروت وم پوه شولې نو ولې دا تاسو هم ځلوبۍ راغستې وې چې هلته پرتې وې دومره شانتې ځلوبۍ وې نو څو ډېرې وې خو بیا خو پره لاړو بهره لاړه که نه هغه خو سپکو تولې نه په هوا کې ووتو پوه شوې یاره چې ورسېدله ما پوه شولې ځنځیر هغه د دغه ګیټ و هغه د لرګي تمبه وه تمبه مې ورته وټکوله پوه شوې سایکل مې اوس په ګنو کې ورته پوه شوې حقیقتي قصه راته کوم پوه شوې چې تمبه مې ورته وټکوله پوه شولې په دې باندې فلم جوړ کړه شکیله فلم وخت راسه نشته زړګا ګنې سلیما خو به پې کولاو کړم خو لا سر ډیم نشته پوه ښځه مخکې وایه ښه بیا ټول سکرین وټکوئ سکرین وټکوئ ګنې په نیمه کې پرېږدم ستاسو نیکه دي به ما باندې دا کیسې وکړي ځه کله به کیسه وکړئ او کله سکرین هم نه ټکوئ یاره چې ګیټ مې وټکو بس یاره په سپېږمو پورې مې ټوپک راووتو هم هغه 15 ډازه پخوانی نه یا دومره شیق و پوه شوې چاړه پکې وه ما شکلي که ډاز د خطا شوې په چاړې دې پې وایي پوه یاره شی بس یاره چې بس وپټیو که نه د ګنو چې ډز به کېدو موبایل بټی کراس شو پوه شوې ته خرابې والې دی پې ویشتې وې ویشتلی مې نه سیرولی مه نوره سړی و پر ښځې په هغه کې چې به راسکړېدو هغه سړی و پوه شوې ویلکم دی درته ها نو دا خو جینۍ تاسې ته دوکه کړې وه که نه چې تا ته وې چې کور کې څوک نشته پکار دی چې هغې تا ته رښتیا خبره کړې وه هی د دغه څه نامه ده وایي د هغه څه ده هغه ډرام مخکې نه څه وه داسې ښه نامې وه قصه څه وه وایي د هغې قصه تېره شوه چې دا نور وکړه ښځه پوه شوې زه درته وایم چې
د خیزه لا تیره نه ده دی سر ګوري چې سر یې په کوم ځای کې ختم شوی ښځه وایه مخکې وایه ماړې قصه دې بیا برداشت داسې کړې کېدی. قصه دې مرداره کړه اوس پکې څه وویل زه چې کوم سر کې قصې له راغلی یم هغه تا ونه کړه که نه ښه مخکې زلیخا واو زلیخا ده که چی شی دی پاته هم نه لګېدی وروستی هم پاته نه لګېده پخوانۍ ښځه وه ښه خبره واوره نو یاره چې ډز به وشو ما وویل پټی دې کراس کو شکیلیه پوه شوې وپټیو که نه اووه ډزونه راباندې هغه سړي کړي پوه شولې خطا به یې کولم خو یاره دې پترو داسې کرولی ومه که نه لکه سم سړی هغه لور ونه ریبې ګوتې متې ته کاټ کړي د پترو د ګنو داسې کرولی پوه شوې بس یاره یوه کرکڼه مال راشه شکیلیه باج کېږي خو تاسې نه هم نه په دې کرکڼې کې دې ځان پټ کا کرکڼې کې چې مې سر ور جاق کو جاق شي کبین مې په سر پورې ونغته نه نو د جینۍ کوم ځای وه بیا په جینۍ پسې ګرځي زما په تکلیف پسې نه ده چې په ما څه ورباله و دې دا په جینۍ پسې ګرځي نو تا ته هغه جینۍ نارې کړي که نه جینۍ تا ته نو نارې کړي ها جینۍ خو راسه دوکه وکړه که نه هغه پلا هغه مغه جینۍ وه او ځان مې راته ښځه جوړه کړې وه سړی و خدای دې ښه که ښه څه اوس پوه شوم اوس پوه وای دا هغه کون دی کونه هغه کون چې پیله خلک وخاندي دا هم اوسه وخاندي چې ګنې دوی داسې خندا خبره وکړه چې بیا په خبرې باندې پوه شي بیا ځان څه وایي وخاندي پوه شي چې وایي دوی خو دې پورې وخانده دوه ګلونه پوره کوي که نه نو خبره زما خبرې ته غوږ کېده نه نو صحیح شو زه دا خبره باندې خو زه پوه شومه نو په دې کې هغه جلیبۍ دا غوږ ډک دی او سلوبو پسې ګرځي ما پسې نه ګرځي چې زما باندې څومره تکلیف تېر شو هغه خیر دی خو بس زلوبۍ دې څه کړې چینۍ دې څه کړه یو کس پر ګلو جلیبۍ دې څه کې بیا تا خو پې خوله خوږوله که نه جلیبو پسې چې لاړم هغه په میږان راټول شوي ته قصه نه اورې وایه زلوبۍ دې څه کړې ښځه مخکې وایه مخکې دې مې راته کړه نو پې وګرځېدې نو اوس مخکې څه شی ووایم پاتې مخکې ټوپ کو د قصې نه تا هغه دغه یې هغه وایي هند یې څه مال هند پسې ته اوس هم ګرځې دومره قصه مې راته تېره کړه وایي هند یې څه که ګنډ یې څه خبره واوره ښه وایه Thank you, Yunus. ټول سکرین وټکوئ نه دا اوس چې ما ته ګورې خندا ورته داسې ټوقه مې پې وکړه خبرې ته غوږ ونیسه نو دا سړي بیا تا سره څه وکړل وګوره سړي رانه ته چې ډازې راباندې کولی نو څه رسا ایشتلمه دښمنۍ ځان لکه ته څه کوې پردي کور کې اوسېدو تا د کابل نه کابل ته دې اړو که څه چل دې پې کوو د خدای نېکبختي او که نه هېرولی مه کې دا څنګه کیسه و دې کې خو ما لاړو خندا رانله دا اوس ځان په خندا لکه د شا میلې کوي بس وایي چې ټوله ورځ یې خانده خبره واوره که نه هند خو ختم نه دی که نه د دغې خبره سارا خبره بیا اوس حساب وکړه نه بس یاره چې زه لاړم پوه شولې ملګري ته مې رنګ
مرګړې ته مې ویل ما پلار نه مې سایکل راغوستی دی او سایکل غم وکړه سایکل خو واده شو پوه شوې نو جلیبه یا هغه ټیم کې په 15,000 چا سایکل دې څه د 500 روپو زه له اوبو غم دی موږ پکې سایکل سر خوړو دا وایي زه له اوبه څه شوې ها نه کوم یاره والله کوي وکړم دا خو زه کار کوم دې قصې زه درته راونیسم ته پکې منځ کې راودانګېستی داسې واړه انا سایکل وایشتو او که نه بیا مې راله ملګري یو زوړ شانتې سایکل راوستو ویل سایکل مې دله راوستو چې سایکل مې کور ته بوتلو پوه شوې یاره پلار مې ویل بچیه زما سایکل دې څه کوم ویل هغه خراب و پلانی دی ډینګری دی بس دا مې دله دا به واخیستو ورته ویلو چې پنچر شو که نه نو هغه به وایي پنچر دې پکې لګوی نه شو دومره خو هم ساده نه و پوه شوې روغ سایکل دې پنچر والا ته پرېښودو